بشپړه یا پوره تغذیه څه ته ویل کیږي؟ په شپږ میاشتني کې ماشوم د مور د شیدو سربیره د انرژۍ او د پروټین د ترلاسه کېدو لپاره نورو خوړو ته هم اړتیا لري، لکه اوسپنه، ایوډین او سالمو وازګو یا چاربیو ته، چې دې مرحلې ته بشپړه تغذیه وایي او د شیدو ورکولو بشپړونکې مرحله هم ده. خو په ورته وخت کې شیدې ورکول د دې پړاو اصلي بنسټ بلل کېږي. ماشوم ته شیدې ورکول باید تر 2 یا زیاتو کلونو پورې دوام وکړي، ترڅو ماشوم د تغذیې، روغتیا، د ناروغیو څخه د مخنیوي خوندي حالت کې پاتې شي او د مور له مینې او خوږې اړیکې څخه برخمن شي. ماشوم ته له خوړو وړاندې او وروسته شیدې ورکړئ، ځکه دوامداره شیدې ورکول د مور د شیدو د زیاتوالي لامل ګرځي او پر دې سربیره د ماشوم له ودې سره د خوړو د اصلي او منځنیو وختونو شمېر هم زیاتېږي. په 9م لوست کې د بشپړې تغذیې د پیل وختونو، د خوړو جوړښت د څرنګوالي، د خوړو د اصلي او منځنیو وختونو، د ماشوم د مغز لپاره د خوړو د اصلي سرچینو، روغتیایي پاملرنو، د دې 3 اړخیزه تغذیوي جوړښت یعنې انرژۍ، پیاوړتیا او روغتیا په اړه بحث او خبرې شوې دي. هیله مند یو چې د همدې لږو امکاناتو پر مټ او د دې درس له مطالبو څخه په ګټې اخیستنې سره وکولی شو د مور او ماشوم د تغذیې، روغتیا او حفظ الصحې د ښه والي په موخه اغېزمن ګامونه اوچت کړو. ستاسې روغتیا زموږ هیله.